او ماشومه خورې په سوره کې لاړه ماشومه خورې په سوره کې لاړه دلته د رور ګناه د خور اوزي پښتنو ورته ګلونه شیندل موږ پښتنو ورته ګلونه شیندل وس وایو کله به دا رور اوزي بیا د ماکو شوره سکول مخې ته بیا د ماکو شوره سکول مخې ته بیا به اوس هره مور سرتور اوزي بدماشي به هله ومنم رامنډۍ چې د لاور اوزي سلامونه مې واخلې ستاسو ملګری ستاسو ورور رومباچی مو سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله وئ د ژوند په ښو شوبو کې به یئ قدرمنو کتونکو یو ځل بیا راغلي یو د سوات په ګلورنې سیمه ناست یو دا ټایم په مټه کې څنګه چې یو 13 مرکه مونږ کړې وه د شتمن خان شتمن سره نو یو ځل بیا راغلي یو ناست یو د شتمن صاحب سره د هغه سره مو دا ناستې را جوړ کړی دی تېر ځل موږ د شتمن صاحب نه ډېر یو پروګرام ریکارډ وکړی چې د دوی شعرونه ډېرو ملګرو زیات خوښ کړو نو ډېرو ملګرو میسیجونه دا کول چې یاره شتمن صاحب له یو ځل بیا ورشئ نو هغه موقع د ناست یو د شتمن صاحب سره ژوند به یې پوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي بیا چې کومه وبا راغلې ده د وبا په حواله باندې شتمن صاحب څه لیکلي دي نو راځئ موږ سره اوس شتمن صاحب سره یو څو خبرې اترې کوو بیا به د خوندور شعرونه ریکارډ کوم او ستاسو سره به یې شیر کوم او په خپل پروګرام کې درته یو ځل بیا سلامونه او هرکلی درته وایم ډېره مهرباني ډېره مننه دا راته ووایه شتمن صاحب چې ژوند څنګه روان دی نن سبا حالت یاره شکر دی بس څه ګزاره ده خو لاک ډاون دی جو کله کته ور کله پورته څه غزاره د جو روانه ده شتمن صاحب تېر ځل مونږ ما چې ویاره یو مرکه ریکارډ له نو په دې تمه راغلي یو چې شتمن صاحب اوس نوي څه لیکلي قطعې څه غزل نو په پروګرام کې به راسره څه شریک وي په پروګرام کې به سره یو قطعه دوه شریک کړم او یو غزل به سره شریک کړم چې د دې وبا په باره کې یو قطعه ده چې ماکسونه واچوئ خولې پټې ساتئ ماکسونه واچوئ خولې پټې ساتئ دا بیماري د یو نه بل ته لګي او کرونا داسې یو وبا راغلی دا د پردو نه برای خپل ته لګي زما خلاف چې منصوبې جوړوي زما خلاف چې منصوبې جوړوي یار د هغو سره رشتې جوړوي او د هغه پیسه د خو ما او تا بیلوي شیطان مې زړه کې وسوسې جوړوي او د غزل مطلب ده چې ژوند به مې هله د پیغور وځي چې جنازه زما د کور وځي ژوند به مې هله د پیغور وځي چې جنازه زما د کور وځي مونږ کینه د زړونو وویستله زمونږ ژوند به د سور اور وځي مونږ کینه د زړونو وویستله زمونږ ژوند به د سور اور وځي او ماشومه خورې په سوره کې لاړه ماشومه خورې په سوره کې لاړه دلته د رور ګناه د خور وځي مننه جی ماشومه خورې په سوره کې لاړه دلته د رور ګناه د خور وځي او موږ پښتنو ورته ګلونه شیندل موږ پښتنو ورته ګلونه شیندل وس وایو کله به دا رور وځي او بیا د ماکو شوره سکول مخې ته بیا د ماکو شوره سکول مخې ته بیا به اوس هره مور سرتور وځي مننه جی او بیا د ماکو شوره سکول مخې ته بیا به اوس هره مور سرتور وځي او ستا بدماشي به هله ومنمه ستا بدماشي به هله ومنمه رامنډۍ چې د لاور وځي او غریبۍ دومره مجبوره کړو نور غریبۍ نور دومره مجبوره کړلو چې شتمن خان د کلي پور وځي ډېره مننه غریبۍ نور دومره مجبوره کړلو چې شتمن خان د کلي پور وځي ډېره مننه ډېره مهرباني